طالبانو ډیر خطرناک اخطار اشرف غني ته ورکړ. طالبان ولې غوسه شول او غني ته یې څه ویلې؟ ولسمشر اشرف غني بیا ولې غلی شو؟ ویډیو را سره تر پایه وګورئ چې څه شوي دي. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. وروسته له هغه چې د کابل حکومت د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې زندانونو ته د کورونا سرایت ومانه او هلته یې د شپږ څلوېښت بندیانو ازموینې مثبت وبللې، طالبانو یې په وړاندې ډېر سخت غبرګون ښودلی او د زندانونو دننه روان حالت یې د نه زغملو وړ بللی ده. د طالبانو له لوري په همدې تړاو خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دوی لا پخوا خبرداری ورکړې وه چې په زندانونو کې د بندیانو وضعیت وخیم ده. تراکم زیات ده، د خوراک څښاک او تداوی په برخه کې ګڼې ستونزې شتون لري. که په داسې حال کې زندان ته د کورونا ساري ناروغۍ هم داخله شي، وضعیت په ناورین بدلیدلی شي او که چیرې زموږ زندانیان تلف شي، موږ به هیڅکله آرام کیننو او د غني او ټیم نه به یې پوښتنه وکړو او قوي حساب کتاب به بیا ورسره وکړو. اعلامیه کې وړاندې زیاته شوې. په دې برخه کې د امریکا متحده ایالاتو ته مستقیم مسؤلیت راجع کیږي چې پکې د شوي توافقنامې په عملي کېدو کې له جدیت څخه کار اخیستی وای. اوس به د بندیانو په خلاصون برسیره نور هم ډېر پرمختګ شوی وای او بندیان به له دې خطر سره نه مخ کېدی. د طالبانو په خبره بشري بنسټونو، چارواکو او سازمانونو د دوی غوښتنې جدي ونه بللې او اوس چې زندانیان په یو وخیم او نازک حالت کې قرار لري، اسلامي امارت یې په اړه اندېښنه ښیي او له نړیوالو بشري بنسټونو غواړي له دې بشري موضوع سره سیاسي او سلیقوي برخورد ونه کړي. دوی د دې ترڅنګ خپلو بندیانو ته پر لوی خدای او توکل او روغتیایي لارښوونو د په پام کې نیولو سپارښتنه کړې او ترڅنګ یې ګواښ کړی که کوم زنداني تلف شو پوښتنه به یې وکړي. ټول جهتونه دې خبر وي که خدای مکړه د اسلامي امارت بندیان تلف شي، د هر فرد پوښتنه به کیږي او له سختزړي دښمن څخه به انتقام اخیستل کیږي. یاد دې وي چې تر دې وړاندې هم طالبانو د بیلابیلو اعلامیو له لارې زندانونو ته د کورونا د ننوتو اندېښنې راپورته کړې وې او د خپلو بندیانو د خلاصون غوښتنه یې کړې وه. په ورته وخت کې له زندانونو څخه رسنیو ته لیږل شوي یو شمېر ویډیو کلیپونو کې لیدل کیږي چې زندانیان وایي ګڼ شمېر بندیان کورونا ته ورته نښې لري مګر د روغتیا غم یې نه خوړل کیږي. درنو لیدونکو، تاسو د طالبانو د دغه اخطار په هکله څه نظر لرئ؟ له موږ سره حتماً په کمنټ کې پرېږدئ او که ویډیو مو خوښه شوې وي نو درسره ضروري لایک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو درسره حتماً شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.